د آغا خان دفتر د UNDP په مالی مرسته د 7 میلیونه افغانیو په ارزښت د امام صاحب او قلعهزال ولسوالیو کې یو شمېر پلچکونه رغولي دي. د یادو ولسوالیو سیمه ییز چارواکي د دغو پلچکونو د پرانیستلو پر مهال له همکارو بنسټونو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د دې پلچکونو په جوړولو سره به تر ډیره بریده د یادې ولسوالیو د اوسیدونکو د سفر پر مهال ستونزې هوارې شي. د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د شاتو مچیو د حشراتو او ناروغیو د مخنیوي په موخه روزنیز ورکشاپ جوړ شو. ځایي چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ د مچیو د ساتونکو د اتحادیې لخوا په جوړه شوي روزنیز ورکشاپ کې د یادې اتحادیې 15 غړو برخه اخیستې وه. همدارنګه د پروګرام په پای کې د افغانستان د مالدارۍ د زنجري پروژې لخوا د موم د دوړو راټولونکي د دانو خوړلو او د مچیو د ساتنې ځانګړو جامو په ګډون د تخنیکي کڅوړو بسته هم وویشل شوه. په کندوز کې د کټخیلو موسسې لخوا په 430 بېوزلو کورنۍ خوراکي او نقدي پیسې وویشل شوې، خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د کټخیلو دفتر له مشرتابه مننه وکړه او له بېوزلو کورنیو سره یې په لا زیاتو مرستو ټینګار وکړ. د کندوز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د ORD دفتر په 2000 مالدارو د شفتلو تخم او کنجاړه وویشله. دا اقدام د مالدارۍ د ودې او مالدارو وګړو ته د لاسنیوي په موخه شوې ده. د ځوانو ورزشکارانو د هڅونې په موخه د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د سرې میاشتې ریاست په همکارۍ د 18 ټیمونو ترمنځ د فوټسال سیالۍ تنظیم کړي. د چارواکو په خبره د دغه سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو هڅول او د هیوادوالو ترمنځ د فوټسال لوبې دودول دي.